همدقه شان یو بله موقع باندې عبدالله بن مسعود وی یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی انی عالجت امرأة من اقصى المدینه زوی د یو زنانه سره میلاو شوی وم وانی اصبت منها ما دون ان امسها او زه د هغې سره میلاو شوم خو یعنې هر څه وشو مطلب جوخ شوم د هغې د بدن سره ښکلول را ښکلول به پکې مې شوي خو دا دی چې کوروالی مې ورسره نه دی کړی فقد ما شئت فانا هذا دینداره خلک ګوره انسان نه غلطي کي نو یا رسول الله زه ستاسو مخکې دا دی ولاړ یم او چې څه ستاسو فیصله وي تیار یې وت زما نه دا غلطي شوې نو عمر رضی الله عنه خوا کې ناست ورته غوسه شو قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك الله د باندې اسم پرده راچولې په ځان باندې راچولې توبه دې وشته خو داسې مؤمنان نه وکړه غلطي شوې ده دی اوس غواړي چې څه طریقه کار وشي چې زما دا غلطي الله ماته مات کړي زموږ په شاقرو موږ خو ګناهونو پسې ګناهونه کوو له خپل صفت هم کوو چې زموږ دینداري ډېره ښه ده ها که چېرته مزدورۍ کې کته بره شو نو ټوله ورځ هم طبیعت خراب وي که نه برابري خو چېرته زموږ طبیعتونه په دې خراب نه شو چې نن زمانه د الله نافرماني شوې ده زما دینداري کمزوري شوې ده په دې موږ نه یو خفه شوي موږ خفه کېږو په دې چې کله پیسې کمې شي مزدوري کمه شي تنخوا برابر نه وي بیا هم سخت د طبیعت خراب خو طبیعت د ډېرو لږو مؤمنانو به خرابېږي په دې باندې چې د هغه نه چې د ګناه شوي طبیعت یې په دغه ورځ خراب وي یاره وي ګناهونه خو کېږي خو نه رانه ډېره ګناهونه وشو یا رانه یو عجیبه ګناه وشو یا رانه غټه ګناه وشو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له څه جواب ورنه کړو غلی شو لږ ساعت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس په هغه پسې ولېږو هغه سړی راوولی چې شو اتلی نو هغه کس ورته اواز وکړو پیغمبر دې راغواړي چې راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي ایت یې پرې ولوستو واقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات الله دا آیت نازل کو سورة هود کې دی چې مونځ کوه د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې د شپې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې نیکیانې ختمۍ بدیانو لره نو علاج د دې ګناه اوس څه دی عبادتونه ډېر کوه د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ برخه کې مونځ او د شپې په اخرنۍ او اولنۍ برخه کې مونځ د ټول مونځونه پکې دننه رالو سهار مونځ مازدیګر مونځ ماښام مونځ ماسخوتن ماسپښین دا ټول پکې رالو یعنې د منځه اهتمام کوو د الله بندګي کوو د نیکیانو سره بدیانې ختمېږي نو دغه کس وي یا بل کس وي د صحابه کرامو کې ناسو یا رسول الله اله خاصه ام للناس کافه د دوی دپاره خاص دی چې د دوی د ګناه الله په دې عبادتونو ختموي که نه ټولو دپاره ده وي نه بل للناس کافه د ټولو مؤمنانو دپاره ده چې ګناه درنه وشي په ګناه پسې بیا سمته څه کوه نیکي کوه په دې نیکۍ سره دغه بدي ختمېږي دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو غلی شو همدغه شان یو واقعه د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی د سعد بن الربیع ښځه راغلې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او د سعد دوه لوڼه ورسره وي هغه یې هم راوستې وړې وړې وي یا رسول الله هاتانی ابنتا سعد دا دواړه زما د خاوند د سعد لوڼه دي او قتل معك یوم احد او سعد بن الربیع رضی الله عنه تاسو سره د احد په غزا کې یو وجلی شوی دی شهید شوی په هغه ورځ وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما او د دې جنکو چې کوم ترونه دي نو د دوی د پلار چې څومره مال ټول هغوی اخیستی لکه چې هغوی چې جنکۍ دي جنکو له څوک څه ورکوي نو ټول مال چا اخیستی دی ترونه یې اخیستی د سعد ورونو اخیستی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو تر دې چې وحی راله د میراث مسله چې الله قرآن کې کومه ذکر کړې دغه آیتونه نازل شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن الربیع هغه غرونه راوغوښتو هغه راولي مال یې راوستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعط امرأته الثمن
وخذ انت ما بقي هغه تره ته ولوي دغه جنکو هغه تره ته وی دغه دوو جنکو له به د مال به درې حصې کې دوه حصې به هغوی له ورکړه ثلثی یعنې دوه درېمې کله کېږي چې کله مال درې حصې کې نو ثلثین د چا رسي د جنکو جنۍ چې یوی نیم مال د هغې دی دا میراث ایتونو کې الله ذکر کړي چې کله یوی او چې کله د یوې نه زیاتوي نو بیا دوه حصې دوه د دریو دا به دې جنکو ته میلاوي که دا دوه دي که څلور دي که پنځه دي دوی ته به دا مال میلاوي او وی د سعد ښځې له به اتمه ورکې د هغې به کوم برخه ده یوازې جنکو نه نو که د دې نه بعد بیا څه پاتې شو نو هغه ستا دي دا طریقه ده دا حدیث امام ابن ماجه راوړی نو دلته هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو غلی شو